او الله وعده خدا فسوف يلقون غيا زرد چې غیا کندې ته به ورتم دا څه وړه خبره ده په دغه ورځ باندې چې انسان ته هیڅ یو شی فائدہ نه ورکوي هیڅ یو شی صرف عمل درته فائدہ درکوي دغه رنګي د بل چانه د رحمت امید دې نشته صرف یو رب العالمین دی او رب العالمین وعده د سره خدا هغه کسا چې مونږ کې غیا چې راضي کنه برازي غیا کنده دي زیاده یو حدیث کې راغلی د الله پیغمبر فرمای اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله الصلاه زما امتا قیامت کی چې الله جل جلاله کلا حساب کتاب شروع کینا ول بساد منز کا سوړه راس پړي چې د دې سړی منځونه شته او کنه شته اول د منز حساب سره کی د 50 کالو منځونه الله راس پړي شپېتو کالو داویاو کالو د لسو کالو دا ټول د الله راس پړي دا یو لوی د خطر احادیثونه ده چې الله انت وعده خدا کومز خرابو مونږ کې نقصان کړي او جهنم دي زیاده اول حساب د سره کوي د دې وجه الله پیغمبر فرمایي کچیرتا مونږ روغ راوته قد افلح وانجح دغه انسان کامیاب شو نجات یومندو وان نقصت کچیرته د مونږی هغه نقصان پکې راځي د نقصان لفظ کې یو مهمه خبره ته اشاره ده ګورای یو د سي چې سړی مونږ به کله شپې ته کاله مونږ به کله لیکن نقصانی به کله نقصانی حدیث کې راغلی نقصان چې به راغلی فقد خاب و خسر تباہ برباد شو نقصان سے رست حدیث په باغی بیان کو سم دین نه کړي رکوع دې سم نه کړي سجده دې سم نه یخي اذکار دې قسم نه دی ویلي خشوع به نشته ټول نقصانات دي د دې وجنه بعض روایتونو کې راغلي دي یو سړی براشي هغه ورش په تا کال عبادتونه کړي حساب به وسره او کې هغه به سم نه هبا منصوره وي هغه به دړشي